تاسو به یو تعداد کسان لیدلی وي په پروژو کې چې خپل کارونه د میاشتې آخر ته پرېږدي یا د پروژې آخر ته یې هر څه پرېښي، مثلا راپور نه لیکي، مالي راپور یې نه لیکي، د پروژې دپاره د ایمني عکسونه په وخت باندې نه اخلي، د ایمني ډاشبورډونه یې په وخت باندې نه اپډیټ کوي. د مدیریت یا د پروژې د مدیریت په برخه کې یو اصطلاح ده د کسان لپاره، دا د سټوډنټ سندروم په نامه باندې. د خپل سټوډنټ سندروم په روانشناسۍ د لحاظه یو مرض دی. کله چې متعلمین یا محصلین خپل امتحان د پاره درس نه ګوري، د بسته سمیستر په جریان کې فقط د سمیستر په آخر کې غواړي چې 1 ساعت یا 2 ساعت درس وي یا په ځان باندې ډیر زحمت راولي، نو د موږ په خاطر باندې دغه اصطلاح د پروژې په مدیریت کې هم استفاده کیږي. هغه کسان چې نه غواړي چې خپل کارونه په منظم ډول په وخت باندې تر سره کړي، د سټوډنټ سندروم په مرض باندې اخته وي او ټول شیان د پروژې په آخر کې یا چې ډیر نه وخت وي ورته سبمیټ کوي.